بیا د ده خپله محمود غزنوي بیا د پېښور فتحه وکړله. پېښور طالبانو نه پېښور د طالبانو نه پېښور د دا پورشور د اصل کې تحقیق مال الهند ابو ریحان البیرونی وی تحقیق مال الهند پورشور فارسی لغت ته پور ډک شور من خوره ورته وایي تاسې شوره ورته وایي جنوبیانو ومه پېژندله کوم چې کې چې دا ځکه کې ځا ډېره شي داسې سپینه سپینه واوړي نو د افغانستان اوبه پېښور ته تلې دا ټوله مځکه شور وله نو دې ته ته وایي پورشور ده دا طالبانو دا نه پېښور ده نه پېښور د طالبانو دا پورشور ده فارسی لغت ته پور ډک شور یعنی له خور نه ډک نو دا هغه زمانه کې پېښور د پنجاب برخه وه طالبان دې ته بلاد الپنجاب ویلې او د دې زمانې واکمن ته طالبانو جیپال ویلې جیپال سره په پېښور کې کلک جنګ وسو دومره خوندوره کیسه یې د طالبانو بیا به یوه ورځ درته وکړمه چېرته نو بیا دا جیپال ژوندی ونیو بیا د پېښور فتحه محمود ابن سبکتګین الغزنوي وکړه دا ټول شمال د هند له لمغان نه شروع پېښور همداسې ځه طالبانو تر کوم جي پورې چې ټول شمال د هند د پاکستان چې دا شمال د هند ده که نه دی مونږ پښتونستان برخې چې دي دا د پاکستان شمالي برخې دي نو شمال د هند طالبانو بیا فتح سو نو چې فتح سو نو په هغه زمانه کې بیا لاهور د اسلامي حکومت څوک پاتې سو مرکز پاتې سو لاهور هم فتح سو طالبانو د تاریخ پخواني کتابونه لاهور ذکر کوي لاهور یا لوهور داسې الفاظو باندې ذکر کوي نو بیا دا فتح سو بیا د مسلمانانو مرکز څوک محمود غزنوي رحمه الله خلافت چیرته و غزني کې ولایت کوم یو ولایت طالبانو هندو نه ډېر ولایتونه محمود غزنوي خو درلودل په خپل خلافت کې یو ولایت هندو پنجاب خو د والي دینات پې جای کم جای هغه لاهور یا لاهور زه به دلته لږ وضاحت وکړم چې تاسې په خبر باندې پوه شئ طالبان د کابل هغه د دنیا له اول نه تر اوسه پورې طالبانو پایتخت نه ده کله چې د مغولو حکومت په هند باندې و مغولیانو مغول د طالبانو په هند یو اسلامي خلافت تیر سوی سوونه کاله دوی خلافت کړی اولینی بادشاه د دوی بابرشاه و چې کابل کې مدفون ده د دهلي واکمن و بابرشاه د ده زوی همایون و دا ولی العهد چې پیدا سوی په کابل کې ده او د دهلي واکمن و بیا له دې نه وروسته د ده زوی جهانګیر و چې دا هم د هند واکمن و بادشاه و بیا دی د پلار ولی العهد د همایون بیا اکبر شاه و چې دې ته جلال الدین الاکبر وایي دا د مونږ جلال آباد سره طالبانو دا پخوانی نوم ادینپور ده تاسې که هند نقشه راواخلئ هند کې دا پور ډېر ده بهاونپور سهارنپور ادینپور اسماعیل پور نو دا پور پکې ډېرو دا د مونږ جلال آباد سم طالبانو ادینپور بیا چې کله جلال الدین الاکبر د هند واکمن سو بیا دا جلال آباد هغه ته منسوب ده طالبانو جلال آباد جلال الدین الاکبر ته منسوب دا بیا د جوړ کړی اختطاط د کړی بیا له دې نه وروسته د جلال الدین نه وروسته شاهجهان بیا د شاهجهان نه وروسته عالمګیر چې د مغولو لوی خلافت سوونه کاله دلته واکمني کړې نو دارالخلافت څوک دهلی کابل یو ولایت و دی چا یو ولایت قندهار یو ولایت کابل کله چې شاهجهان کابل ته راغی د دهلی واکمن نو چې کابل ته راغی نو په کابل کې شاهجهان دغه بلیتار د کابل سره دا د ولایت جای مقرر کو والی بدل ته کېناسته دا سید زاهد هروي سره دا میر ظاهر چې جوړ کړی مونږ چې وایو دا طالبانو د کابل والی تیر سوی او دا دغه د بلیسار د کابل کې ولایت جای دا او دا شاهجهان دا جای بیا همداسې والی بدل ته کېناسته تر دې پورې چې د مسلم ثبوت مولا سره طالبانو د سلم مسلم ثبوت محب الله ابن عبدالشکور البهاري دلته چې شاه عالم د عالمگیر زوی بیا په کابل باندې والی بیا دی دلته مدرسې ته خپل زوی رفیع القدر د زوی و د کابل د والی
د خپل زوی دپاره یې له دهلي نه له هند نه یو لوی عالم دلته راوتلی و چې د ما زوی ته درس ووایي. هغه هم دغه ارګ دا جی خو خلافت ارګ نه و، د والي ارګ ده. بیا کله چې دا حکومت ونړېده د مغولو، بیا ابدالي حکومت کندهار کې شروع سو. په کندهار کې احمد شاه ابدالي رحمه الله بیا په همدې خطې باندې واکمني کوله. چې کله مغولیان ونړېدل، د مغولیانو د نړېدلو وجه مرهټیان ول. بیا مرهټیانو احمد شاه ابدالي ته ولی الله دهلوي خط راولېږه، بیا احمد شاه ابدالي مجاهدین ور ولېږل، بیا فتح راغله کندهار ارګ کابل ولایت و. بیا چې کله احمد شاه ابدالي رحمه الله مړ سو، د احمد شاه ابدالي زوی تیمورشاه ده ته کابل ډېر خوند ورکاو. بیا یې د ارګ ځکه دی د پلار ولی العهد و، بیا ارګ له کابل له کندهار نه کابل ته رانقل کړه. اولینی ارګ چې کابل ته جوړ کړی تیمورشاه جوړ کړی. تیمورشاه په کابل کې قبر ده، دلته جیم کابل کې د منډوي د کابل کې یو ځای دته منسوب ده، تیمورشاهي ورته وایي. دغه تیمورشاه بیا دغه ارګ جوړ کړه، د بلیسار دا ارګ سو. مخکې د والي ځای بیا ارګ سو. بیا طالبانو ارګ و تر زمانې د عبدالرحمن خان پورې. عبدالرحمن خان نه وروسته طالبانو دا اوسنی ارګ دا خو اوس جوړ سوی طالبان، دا موږ بیخي منو نه. دا اصل کې ارګ ده چې د علم د تاریخ او د اسلافو یوه نمونه د اسلام د تاریخ او د اسلام نه مخکې طالبانو دغه د کابل بالاحصار د نن 1800 کاله مخکې جوړ سوی د بودایزم د دین معبد و. لکه د کابل خلک مخکې له اسلام نه بودایان ول، بت پرست ول. بیا داسې زمانې بدلیږي که نه. بیا لاهور د محمود غزنوي زمانه کې پایتخت څوک و؟ غزنی و غزنوي خلافت کې. لکه سویده طالبانو ورونو یو ولایت یو پایتخت وي. کابل اوس پایتخت که نه، دا نور افغانستان ولایتونه دي. نو غزنی څوک و؟ ولایت یې څوک و؟ لاهور سو. عباسي خلافت کې ولایت څوک و؟ ملتان که نه. یو ولایت که یم داسې نه چې ټول. اوس مثلا عباسي خلافت کې بصره ولایت و، کوفه ولایت و، شام ولایت و، مصر ولایت و، په هند کې د ولایت جای ملتان. غزنوي خلافت کې بیا لاهور. بیا طالبانو وروسته زمانه کې یو بل مجاهد راغی، علامه شهاب الدین الغوري. هغه شهاب الدین غوري د غوریانو سلطنت د غور اوسني غور ولایت د پیروزکو له سیمې نه چې د اوسنی مرکز هم د غور پیروزکو ده، دغه پیروزکو دا د غوریانو د سلطنت مرکز سو. په دې ټوله خطه باندې واکمني و طالبانو. اوس که موږ دومره کې افغانستان باندې پاچاهي لرو، په ټول پاکستان، په ټول هند باندې تر اصفهانه پورې، تر خراسان و بلخ پورې دا ټوله یوه بادشاهي پرته وه. یو اسلامي امت و، تلې او راتلې به سړی به سوی چارې مخه نه سوه کولی. اوس خو چې هغلته ورسېږي بې خواته پاسپورټ راوباسه. هلته پاسپورټ ماسپورټ نه و، اسلامي خلافت داسې دروند پروت و چې سترګې هم نسي ورته رابرګولی. دومره خطرناک حکومتونه ول. بیا غوریانو دا فتح د دهلي وکړله. غوریانو بیا فتح د دهلي چې وکړله، بیا دهلی څوک وګرځېده؟ دارالخلافت دهلی وګرځېد. بیا غور دارالخلافت و. دې طرف ته چې څوک ولایت و؟ هند کې ولایت په دهلي کې. دې طالبانو له هغې زمانې نه رانیولې د شهاب الدین غوري له زمانې نه عین د مغولو تر خلافته پورې بیا د اسلامي نهضت د اسلامي خلافتونو مرکز څوک پاتې سو؟ بیا نه دهلی پاتې سوی. د غور خو بیا غوریانو سلطنت ختم سو. بیا دلته په دهلي باندې د چا واکمني راغله؟ د مغولو حکومت راغی. مغولو کې ګورئ عالمگیر ابن شاهجهان، ابن اکبر شاه، ابن جهانگیر، ابن همایون، ابن بابر شاه المغولی التیموری. ونه پر طالبانو پرله پسې یو خاندان بادشاهي وکړله. او داسې معمولي بادشاهي نه ده. طالبانو ډېر اسلام ته لوی خدمتونه کړي دي. سبا ته یو موضوع باندې بحث کوم، اصل کې لویې دورې والا ته کوم، که مې طبیعت برابر وي بې تاسو ته مغه وکړم. من النجوم الى الارض، له ستورو نه موږ ځمکې ته راوغورځېدلو. طالبانو ورونو علامه ابوالحسن علي الندوي یو کتاب جوړ کړی، من النجوم الى الارض. دی وایي زه یو ورځ راووتلم دهلي کې، نو یوه مناره ده په دهلي کې د اسلام د حکومتونو د خلافت نښه ده. وی دا منارې خبرې وی داسې روان ومه، د منارې راټویلې تا ته وایم. ما ویلي چې څوک راته وایي؟ وی چې ورومې کتلي څوک هم نشته، دا منارې وایي راټویلې تا ته وایم، خبرې درته کوم.
ګیلې ورته کړي، طالبانو منارې ګیلې ورته کړي چې د اسلامي امت علماو دلته اسلام حاکم و، دلته جهانگیر و، دلته شاهجهان و، دلته اکبر شاه و، دلته همایون و، دلته عالمگیر اورنګزیب و، دلته د اسلامي حکومت خلافتونه ول. زه مناره په هغه زمانه کې دلته ښه ښکارېدم، نن زه تنها ولاړ یم، د ما چارپیر ټول انسانان د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي. ګیلې ورته کړي دي. ولې هغه مناره په دهلي کې د اسلام د حکومت مناره د اوس هم ولاړه ډېره تاریخي، ده ته ګیله کړې ده. هغه ګیله دی په کتاب کې نقل کوي، من النجوم الى الارض. مسلمانان ستورو ته ختلي ول، له ستورو نه بیرته مځکې ته راوغورځېدل. ورځ تر بلې نه اسلامي امت زوال طرف ته روان ده. تاسې خبر وئ چې اوه خلاف اوه بادشاهانو له دهلي نه په کابل باندې واکمني کړې. هغه حکومت اوس نه تر دهلی ټول کفر نیولی، دلته اسلام بیخي سته ده نه. تاسو چې تاریخ وګورئ در بدر کې پیدا سي میبزي ته به خپله اور واچوئ. موږ میبزي له لاسه دغه حالت ته راورسېدلو چې نن موږ تباه او برباد اسلامي هېوادونه دي موږ له لاسه وځي. نو بیا دهلی څوک وګرځېده؟ د اسلامي حکومت مرکز وګرځېده. دې طالبانو هلته چې دا دهلی مرکز و، په هند کې یو ځای د لکنو ورته وایي، د لکنو مرکز جونپور ورته وایي. دلته یو عالم را پیدا سو، نظام الدین السهالوي الجونپوري اللکنوي. دی راجګ سو د مدرسو دپاره یو نصاب جوړ کړ. دغه نصاب چې نن یې موږ په مدرسه کې وایو، دې ته موږ درس نظامي وایي. خلک فکر کوي چې دلته لکه څه نظامي زده کړې کوي، دا اصل کې منسوب دغه نظام الدین السهالوي ته ده. دا نصاب دغه جوړ کړ چې د خپل وخت کې طالبانو ورونو په لکناو کې مشهور کلي ول، بلګرام نومیده، ګوپام نومیده، خیرآباد نومیده، مشهور کلي ول. پلان الخیرآبادي، پلان الګوپاموي. قاضي خو ویلې که نه حواشیو کې راځي، خپله قاضي طالبانو ګوپاموي ده، قاضي مبارک ګوپاموي. دا طالبانو د هند هغه کله چې د مغولو واکمني په هند باندې وه، طالبانو تنا په دهلي کې چې دا دارالخلافت و، زر دانې مدرسې دلته په دهلي کې وې. څو زر مدرسې تنا په دهلي کې چې کله د مغولو حکومت موجود. ته اوس ورسه مدرسه پیدا خوند به درته درکړي چې څنګه ده. دی وایي چې ما زرسي کړي بریتونه، تا خاورې هم نه دي کړي، تا نه د اسلام خاوره له لاته وتلې ده. مازې ونیسې بیرته یې درنه وینیسې راوینیسې، دا درته نرتوب ښکارېږي. نرتوب به هلته و چې موږ د کفر خاورې را لاندې کړې وای. ورځ تر بلې نه لکه اسلافو تاریخ مو داسې و. موږ نه څومره خاورې نیولې، تاسې پرتله کوئ د دهلي نه رانیولې تر دې چې پورې نن. تاسو طالبانو ورونو داسې چې پخوانیو لارو باندې نو خو زه نه پوهېږم تاسې خو دا چې شي موږ او تاسې بېهوشه کړي یو دوه ودونو. تاسو طالبانو مخکې بله چې له کابل نه دهلي ته لاره تله، دغه بلیسار ته چې ورسېږئ، کابل ته چې له دې طرف نه نوځئ، دلته اولینی چوک چې راځي دې ته لاهورۍ دروازه وایي. لاهورۍ چوک ورته وایي. دا دروازه وه مخکې کابل نه دیوال چارپیرو، دې دیوال ته به دې دروازې ته به لاهورۍ دروازه ویلې. د لاهور دروازه یې ځکه ورته ویلې قاتلې به له دې چې نه بس بارېدې، دې به لاهور ته تلې او په دا لاره به داسې تللې، دا لاره به جوړه وه. اوس هم د کابل او د جلال آباد نه چې وځې، دې هغه ته چې ځې څه ورته وایي، تورخم ته چې ځې، دلته په لاره باندې یو قسم غټې ونې ولاړې دي، زغه دي. موږ زغه ورته وایي، تاسې جنوبیانو شینغزی دې ونې ته وایي. د احمد شاه ابدالي کې ښودلي چې لاره باندې به تلې تر هنده پورې به لاره جوړه وه درته. بس طالب به روان و دهلي ته، خوښه به یې سوي دهلي ته ځو، هلته علم زده کوو، هلته علم داسې شعلې بلې وې. نن اسلامي امت باندې تاسې فکر وکړئ چې اسلامي امت من النجوم الى الارض، نن اسلامي امت خاورې ته راغلی، له خاورې سره نو بیا د درس نظامي جوړ کړو. خو دا درس نظامي د مدرسو کې دا کوم کتابونه چې درس کېږي، دا طالبانو ورونو داسې مرحلوال رتبې او مرتبې پیدا کړلې. لاندې یو څو خبرې درته کوم چې تاسې په خبر پوه شئ را سره. اول قرن طالبانو له اوومې طبقې نه تر نهمې طبقې پورې، له اوومې نه تر نهمې طبقې پورې اسلامي درته کویم. اوس څوم قرن ده، 15 1440 کال ده. دا 15 دا د 15 قرن کې د هجري شمسي کې اووم نه تر نهمه پورې دلته په مدارسو د هند کې کم کتابونه درسېدل. علم له خراسان نه چاته راغی، بیرته طالبانو علم منعکس له هند نه بیرته چاته را روان ده، خراسان ته بیرته را روان ده. اوس مو پوی کوم اووم قرن او نهم قرن 200 کاله
200 کاله په هند کې کوم کتابونه درسېدل دا هغه زمانه وه چې دلته طالبانو د اسلامي حکومت مرکز ملتان کوم علوم درسېدل ملا یې چاته ویلې د دین عالم یې چاته ویلې هغه زمانه کې طالبانو ورونو ښه ملا هغه و چې فقه یې زده وه او ښه ملا هغه و چې اصول فقه یې زده وه دا ښه ملایان وو تاسو طالبانو ورونو د ما د خبرو ته متوجه سئ هر زمانه کې مونږ انحصار کړی څوک مو کړی علم طالبانو د اسلام علم ډېر لوی ده خو په هر زمانه کې مونږ منحصر پاتې سوي یو اوس تاسې فرض کړئ دا افغانستان ده دغه افغانستان کې که د تاریخ متخصصینه مو لرو د جغرافي مو لرو د اصول فقه مو لرو د فقه د حدیثو مو لرو د تفسیره مو لرو ما ته یو چا ویلي وي ایرانیان په تنها په تفسیر کې 14 دکتوراوې لري یعنې دا قرآن خو موږ یوه دکتورا نه لرو تر اوسه پورې دی 14 دکتوراوې په تفسیر کې یعنې تفسیر خپل مان کې په 14 تقسیمو تقسیم کړی تنها تخصصات 14 تخصصات لري ته فکر وکړه چې دنیا چېرته لاړه موږ چېرته لګیا یو